سلامونه ملګرو نن په بنو کې یو امن پاسونو په هغې امن پاسون کې په ګڼ شمېر خلک په زرونو خلک راوتي وو. هغې خلکو سره د هر کس سره تقریبا دغه بیرغ و سپین او په هغې غوښته شوې وه د امن. په هغې امن غوښتونکو باندې د فوجي کینټ نه د بنو کینټ نه سید په سیده نیغ په نیغه ډزې شوي دي او په هغې کې څه کسان شهید شوي او ټپیان شوي دي. اوس سوال دلته دا پیدا کیږي چې کله ولس امن غواړي د امن دپاره راوځي نو فوجیانو ته څه تکلیف دی؟ ریاست له څه تکلیف دی؟ ریاست خو موږ ته دا ډرامې کوي چې موږ د امن دپاره راځو دلته امن قایمو، نو چې ولس هم امن غواړي نو بیا د ریاست ورباندې ډزې ولې کړي دي؟ خو صفا میسج ورکوي او صفا پته لګي د دې خبرې نه چې ریاست چې دی هغه په ګټه په بدامني کې ده. که امن رالو د د ډالري چې کم دا لوبه ده دا جنگ دی دا به ختم شي. د پښتون په وینو دی چې کم کاروبار روان کړی دی دا به ختم شي. ولس غواړي چې موږ امن راکړي و ریاست، کاروبارونه وکړو، ژوندونه وکړو، پر امنه ماحول کې ژوند وکړو، تعلیمونه وکړو. خو ریاست وایي چې نه امن مه غواړئ، که هم غوښتو زه در باندې ډزې کوم. نو ریاست اوس باید پښتانه په دې سوچ وکړي چې پر امنه خلکو باندې ریاست ډزې کوي نو آیا دا ریاست سره زموږ وخت تیریږي؟ نن منظور پښتون په دې اړه اوس اعلان کړی دی د هره ضلع کې د احتجاجونو چې پښتانه د راوځي احتجاجونه دې وکړي په دې اړه او د بنوګل غیرتي ولس سره دې ودرېږي. پېښور پریس کلب کې به هم نن په 5:30 بجې احتجاج کیږي. د بنوګل سره غیرتي ولس سره به مونږ ولاړ یو. نو مننه کوو ستاسو نه چې راشئ او په دې احتجاج کې شریک شئ او د هرې ضلعې خلک په خپلو احتجاجونو کې شریک شئ. مننه.